الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو هوم بایولوژي د کلاس 4 ساينس ته او په دې کې یونټ نمبر 7 نه او په یونټ نمبر 7 د دې ایکسرسایز ده په غوري ووري چې په ایکسرسایز باندې تاسو پوه شئ. نو پیج نمبر 70 ده د سرکاري سکولونو کتاب دی کلاس 4. نو په دې کې یونټ نمبر 7 ایکسرسایز چې دی هغه په داسې طریقه دی چې اورنۍ سوال لري in the blanks. A dash is a push or pull exerted by one object to another. و هغه یو سیز دی چې هغې ته مونږ یو سیز پکې مونږ راکاږو، یو سیز له مونږ دیکه ورکوو په یو سیز باندې د بل سیز له. نو په دې ډیش کې څه راځي؟ فورس. یعنې فورس چې دی دې ته مونږ پوش وایو یا ته پول وایو او دې په ذریعه باندې مونږ یو سیز چې دی راکاږو یا یو سیز رانیسو او بل سیز له مونږ دیکه ورکوو. The distance covered in a unit time is called speed. یعنې په لږ وخت کې چې مونږ فاصله وهو نو هغې ته څه ویلی کېږي؟ په دې ډیش کې راځي speed. A pair of scissors is a simple dash. زموږ سره قینچي ده نو دا زموږ سره سمپل څه شی دی؟ دا زموږ سره سمپل مشین دی. A scissor is a simple dash. scissor چې دی دا سمپل مشین دی. A force can stop a dash body او د فورس د وجې نه مونږ یو باډي چې ده هغه مونږ سټاپ کوو. نو په دې کې څه راځي؟ په دې کې راځي مووینګ باډي. یعنې یو باډي چې د هغه په حرکت کوي نو د فورس د وجې باندې چې دی هغه مونږ سټاپ کوو. بیا بی نمبر دی چې سلیکټ د بیسټ انسر فرام د فالوینګ. تاسو له یو جمله درکړله بیا څلور اپشن یې درکړلي چې په دې څلور اپشن کې کوم ټکي نو هغه چې دی چوز کوئ. نو اولنی دی لفټینګ ا باکس از. و چې کله تاسو یو باکس چې دی هغه د ځمکې نه راچوتوئ نو دا لفټینګ ا باکس چې دی دا څه شی شو؟ دا سټریچینګ دی که دا ټویسټینګ دی پوشینګ دی که پولینګ. سټریچینګ ویلی کېږي راښکتو ته، ټویسټینګ ویلی کېږي نه جوړولو ته یا تاوولو ته، پوشینګ ویلی کېږي راکاږلو ته او فولینګ فوش اصل کې دی دیکه ورکول ته، فولینګ وایي راکاږلو ته. نو لفټینګ چې دی دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره ډي نمبر صحیح دی پولینګ. سکریو ډرایور اینډ سیزرز آر کال ډیش. اوس زموږ سره پیچکش شو او قینچي شو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سمپل مشین وایو که کټرز ورته وایو که لفټر ورته وایو که کمپلیکس مشین ورته وایو. نو په دې کې ا نمبر چې دی سمپل مشین. سمپل مشین چې دی په دې کې ټیک دی. بیا 3 نمبر دی چې سپیډ اف ا کار کین بي چینجډ بای. یو موټر دی هغه روان دی نو د سپیډ په څه باندې چې دی د یو حالت نه بل حالت ته بدلیږي. نو هیمرینګ سټریچینګ ټویسټینګ اپلاینګ فورس. هیمرینګ دې ته ویلی کېږي دوی په یو څیز باندې ووهئ، سټریچینګ دوی راکاږي، ټویسټینګ دوی تاو راتاو کړي، اپلاینګ فورس د فورس اپلای کړي طاقت د وجې نه چې دی ته دی ودرېد نو د سپیډ چې دی دا بدلیږي. An example of a simple machine is the simple machine example چې شی دی؟ سټیپلر دی، الیکټریک جنریټر دی، سټیم انجن دی، الیکټریک موټر دی. نو په دې کې دا سټیپلر چې دی نو دا پکې صحیح دی ځکه چې دا بالکل سمپل مشین دی. بیا سی نمبر دی چې انسر د فالوینګ کوېسچن د دې سوالونو جوابونه راکوي. نو په دې کې اونلی ډیفاین فورس چې فورس چې دی هغه ډیفاین کوي. نو ا پوش اور فل از کالډ ا فورس. ته یو څیز له دیکه ورکوې یا یو څیز راکاږي نو دې ته مونږ وایو فورس. یا مونږ داسې وایو چې a force is a push or pull exerted by one object or another. بیا 2 نمبر دی چې define speed. speed define کوي، definition ولیکئ. the distance covered in a unit time is called speed. چې په لږ وخت کې مونږ فاصله ووهو نو دې ته ویلی کېږي speed. بیا دی چې what are simple machines؟ give example. simple machine څه ته وایي؟ نو tools that makes our work easier are called simple machine. for example cutter, stapler, nut cracker etc. نو هغه څیزونه چې هغه زموږ کار اسانوي او ډېر زیات غواړي نو هغې ته مونږ وایو سمپل مشین. بیا دی چې how are simple machine useful in our daily life؟ سمپل مشین زموږ په ژوند کې څنګه پیدامند دي؟ نو simple machine are useful in our daily life because it makes our work easier. for example we use stapler to bring two papers together. 2 نمبر مونږ داسې ووایو چې nut cracker is used to crack or break the nuts. بیا مونږ وایو چې a hammer is used for hammering of a nail in a wall or something else. نو دا و ایکسرسایز په دې اخري اگزامپل کې تاسو پوه شوي چې سټیپلر مونږ دې لپاره استعمالو چې مونږ دوه پیپر یو ځای کړو، نټ کریکر مونږ دې لپاره استعمالو چې په دې باندې مونږ غوزان ماتو، او هیمرینګ کوم سټکی مونږ دې لپاره استعمالو چې مونږ یو میخ په دیوال کې یو په بل څیز کې چې دی مونږ ننباسو. نو دا کلاس 4 ساينس او یونټ نمبر 7 ایکسرسایز او زه امید کوم چې تاسو پوه شوي ان شاء الله. په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی ان شاء الله نوی چپټر دی هغه ډېر زر شروع کوم. نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېر مننه.